د جګړې لپاره آماده کاکروچ یا مادرکیک یو پوځ چې بې له پوښتنې امرونه عملي کوي. آیا دا ساینسي تخیل دی که یو خیال او خوب؟ بیو بوټونه چې د روبوټونو او وړو ژوندیو حشراتو یو ګډ ترکیب دی، کیدای شي د پوځي ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو لپاره ښه بدیل وګرځي. کله چې د ډرونونو د جګړې په اړه فکر کوئ، ښایي ستاسو ذهن ته دا ډول انځور راشي: پریډیټر او ریپر ډرونونه چې د امریکا پوځ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د لرې واټن څخه د هدفمند بریدونو لپاره استعمال کړي دي. نو ډرونونه څنګه له سترو الوتکو، مرګي ماشینونو اوس تر کوچنیو روبوټیک حشراتو پورې ورسېدل؟ له هغه وخته چې روسیې په 2022 کې پر اوکراین خپل پوځي یرغل پیل کړ، په دغه جګړه کې د ډرونونو بېلابېل ډولونه استفاده شوي. اوس ډرونونه په اوکراین کې د پراخو تلفاتو مسؤل دي او په بېساري ډول ډرونونه اوس په چټکۍ سره پرمختګ کوي. د امریکا د ډیرو قیمتي ډرونونو پر ځای د روسیې او اوکراین پوځونه تر ډیره پر کوچنیو 4 وزره ډرونونو یا کواد کوپټر ډرونونو ډیره تکیه کوي. داسې الوتکې چې له عادي بازار څخه له اخیستل شویو پرزو جوړې شوي دي. کله چې د څارنې او جاسوسۍ لپاره استفاده کیږي، له تفریحي یا نورو عادي ډرونونو سره ډیر توپیر نه لري، خو کله چې پرې لاسي بم وتړل شي، بیا په وژونکو وسلو بدلیږي. کامیکازه ډرونونه هم په دې جګړه کې مهم رول لري. روسیا ډیری وخت په یو برید کې سلګونه دا ډول ډرونونه استفاده کوي. د اوکراین لپاره کامیکازه د اوبو ډرونونه په تور سمندرګي کې د روسیې پر بیړیو او د تیلو پر ټانکرونو د بریدونو لپاره حیاتي ثابت شوي دي. اوس مهال د ډرونونو یو نوې نړیواله سیالي پیل شوې او هر ورځ لا پسې انکشاف کوي او مصنوعي ځیرکتیا یا AI بیا په دې برخه کې د اساسي تغییر سبب شوي دي. ډیری د څارنې ډرونونه لا وړاندې په بشپړه توګه په خپلواکه پروازونه کولی شي، خو زیاتره وژونکي ډرونونه لا هم د انسان لخوا د هدف وروستي تایید ته اړتیا لري، هغه هدف چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي ورته ټاکلی وي. خو ډرونونه خپلې کمزورۍ هم لري او هغه دا چې د دوی د جام کېدو امکان شته چې له کبله د فایبري نوري تارونو د استفادې پراختیا لامل شوي. دا راز فایبر کیبلونه اوس د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې پراته دي. بل دا چې ډرونونه نسبتا اسانه کشف کېدای شي چې دا موږ بیرته کاکروچ بیو بوټونو ته راولي، کوم چې په جرمني کې جوړ شوي دي. دوی پر شا یوازې یو کوچنی برېښنایي بکس لري چې د سم لوري پر لور د تګ لپاره ورته تحرک ورکوي. له دې پرته دوی په بشپړه توګه اصلي دي چې دا کار دوی نږدې نه کشفیدونکي ګرځوي. طبعا د جرمني پوځ لا له مخکې دې پروژې ته خپله لیوالتیا ښودلې ده. اوس مهال د شرکت تمرکز پر څارنې او ژغورنې ماموریتونو دی، خو دا سایبورګ مادرکیک ښایي په راتلونکي کې چاودیدونکي توکي هم انتقال کړي او په وژونکو حشراتو بدل شي.